سر دا راته ووایي چې د دې یوسفزي نړیوالې جرګې اغراض او مقاصد څه دي؟ لومبی مقصد خدا دی چې زمونږ قوم چې دی نو هغې ته اوس خلک د افراتفری نه ډک هجوم وي او قوم ورته نه وي. نو نمبر 1 غرض دا دی چې دا قوم را ژوندی شي، را یوځای شي، یو اتفاق پکې پیدا شي او خپلې مسلې چاته وړاندې کوي او تپوس یې کولی شي. ځکه چې د پښتنو کوم تاریخ دی نو دی پردو خلکو له پناهګانې ورکړي دي، د پردو خلکو عزتونه یې ساتلي دي، د پردو خلکو د خوشحالۍ او د امن لپاره یې کوششونه کړي. خو نن پښتون چې دی نو هغه غرق پرک دی، خپل حفاظت یې نشته، خپله دفاع یې نشته، امن نشته. ماشوم چې د کوره ځي نو واپس یې پته نه لګي چې روغ راځي او که مړ راځي. نو کم از کم د معاشره کې دومره بیداري پکار ده چې دی خپلو کې را یوځای چې دی د خپلو حقونو او د اصلاح لپاره اواز کولی. نو دا به د ټولو نه غوره خبرې. نو لومبی مقصد یې دا دی، زما چې کوم خیال دی هغه دا دی چې دا ابتدا ده، دا د یوسفزو د جرګې ابتدا ده. پکار دا ده چې نور قومونه هم خپلو کې اتفاق پیدا کړي او معاشره چې څه ته وایي، سیول سوسایټي چې څه ته وایي. ګوره که د پیرنګي باچا ایماندار دی، په دې ایماندار نه دی چې د خدای نه یېرېږي، په دې ایماندار نه دی چې د هغه قانون ګڼې ډېر سخت دی، نه، هغه د دې سیول سوسایټۍ نه یېرېږي. که سیول سوسایټي د یو کارخانې پروډکټ ریجکټ کړي نو ټول قوم یې په یو شان ریجکټ کړي او هغه کارخانهدار صفر له راولي. دقسې که په معاشره کې یو ظلم کېږي نو 200 کسان به تا له راشي چې تا سره ظلم کېږي او که تا عدالت ته ځي زه درله ګواهي کوم. ته په پښتنو کې نن د حق ګواه پیدا کولی شي. یعنې ستاسو مطلب دا دی چې زموږ مورل ریسپانسبیلټي به موږ نشته، مورل ریسپانسبیلټیز موږ نه ادا کوو. موږ خپلې کوڅې ته پردی وایو، خپلې چاردیوارۍ کې چې څه دننه دي دغه زموږ خپل دي، د کور نه چې څه بهر دي دا پردي دي. نو موږ کې د وطن د ملکیت احساس نشته. پکار دي چې موږ مالکان، نو موږ به بیا د دې وطن حفاظت کوو، د دې په امن به ودرېږو، د دې په وسایلو به ودرېږو. اوس خو موږ د ځان تپوس نشو کولی نو موږ به د بل څه وکړو. نو دا جرګه یا داسې نور قومونه که جرګې کوي نو دا ابتدا ده. پکار دي چې ټول پښتون قوم را یوځای شي او پخوا یې چې کم شان و، کومه مرتبه وه، پښتون بیا هغه شان ته ورسي. زموږ دا سر په دې وخت کې، په اوس وخت کې په ماډرن ډے سوسایټي کې مخکې خو به خلکو ځمکې وي، جایدادونه به وي، نو خلکو به مطلب پاسه خصوص به یې جوړو، د خلکو به ملګي جوړوه یا به خاني جوړوه یا به پښتونولي جوړوه. په اوس دور کې زموږ ځوان له څه پکار دي چې یوسفزي ځوان بالخصوص او نور زموږ چې څومره هم د پښتون ځوان دی هغه څه وکړي؟ دا چغې چې ډېرې د پخوا نه وایم چې زموږ تعلیم دي زموږ وسایلو سره سم. که زموږ تعلیم د غني باندې اګریکلچر، زه د غني وایم، د شوګر کین وایم او کرم تماکو، نو دا سبق زما نه پکاري. زما چې کومې وسیلې دي که هغه معدنیات دي، که هغه هایډل پاور دی، که هغه ځنګلات دي، که هغه اګریکلچر دی، او معدنیاتو کې بیا ته د ماربل نه والې تر پلیډیم پورې لوی سیریز دی د معدنیاتو. که زمونږ ماشومان د هغې په انجینیرینګ، د هغې په اپګریډیشن او د هغې په صحیح استعمال باندې نه پوهېږي نو دا به موږ د کاڼو په نرخ خرڅو. که چېرې موږ دا تعلیم وکړو، ساینس هم زده کړو، ټکنالوژي هم زده کړه، نو زموږ دا وطن به آباد شي. موږ به د پیرنګیانو نه، د جاپانیانو نه، د امریکنیانو نه تکړه خلک شو، غني خلک به شو. زموږ کارخانه به مخکې لاړه شي، زموږ پیداوار به په مخکې لاړ شي، موږ به هر طرف ته یونیک قوم شو. نو موږ له رویې هم بدلول پکار دي. زموږ چې دا کومې رویې دي موږ د تنقید نه برداشت کوو. یو سیاستدان وي په اسمبلی کې به یو سیټ نه ګټي او دا پلانې سیاست تباه کوي. هلکه ته خو اول دویم سیټ وګټه که نه، چې سیاست ستا دغه دی. 50 کاله د سیاست وکړو یا د 10 کاله وکړو یا د 80 کاله وکړو او یو سیټ ته نشي ګټلی. او چې څوک د خیر خبره کوي وایي دا د ایجنسو سړی دی، دا د پلاني سړی دی، دا د پلاني سړی دی. یاره د هر چا سړی شه، خو دا قوم یو کا چې قوم ته امن نصیب شي، قوم ترقي ومومي. او ترقي دې ته نه وایي چې موږ د غټ ټوپک والو یا د غټ جاز والو یا د ایټم بم والو. ترقي دې ته وایي چې د دنیا کریم ماینډز تا سره ژوند وکړي، چې د جهان مرغۍ راشي. مرغۍ یو کمزورې مخلوق دی او هغه د خپل پلار نیکه د وطن په ځای ستا په وطن کې واوسي. ترقي دې ته وایي چې تا کې انسانیت وي، تا کې رحم وي، تا کې مینې. ترقي دې ته وایي. ترقي وجلو ته نه وایي،
دا مونږ ته کوم مطلب اغستی دی. Sir, what is the key takeaway message? Sir, this is your message به تاسو زموږ د قام له ورکول غواړئ. زه به ورته دا وایم چې سوچ نه کول چې دی دا مرګ سوچ وکړئ چې تاسو ولې دومره درانه وئ او دا اوس ولې دومره پریوتي او تاسو نن څه کوئ. زه به د ټولو باباګانو صفت وکړم، زه به باباګانو تاریخ حفظ کړم، بیا به دې خلکو ته وایم چغې به وایم چې پلانې بابا ډېر نرو، پلانې بابا ډېر نرو، پلانې بابا تکړه و. آیا نن ما سره د هغه په نوسو کې څوک دي چې حق خبره وکړي، د ظالم مخه ونیسي، د مظلوم ملګرتیا وکړي؟ د دغې باباګانو په اولاد کې څوک نشته. پکار دي چې نن موږ راپاسو او د 21مې صدۍ چې کومې تقاضي دي د هغې تکړه اسپتال دی، تکړه تعلیمي اداره ده. ته خو په امریکا په برطانیه کې یو بوګس ډیګرۍ والا زه چېرته استاذ که که نه هغې به دې پانسي کړي چې ته زما ماشومانو له بوګس استاد راولي، ته د بوګس ډیګرۍ یو سړی جج او یا ډاکټر که که نه هغې به دې مړ کړي. او زما وطن کې دا هر څه کېږي موږ تپوس نه شو کولی. دا زموږ وطن دی، پکار دی چې موږ د ملکیت احساس وکړو، خپلې وګڼو او د دې د هر څه خیال وساتو چې موږ خزله کوڅه کې غورځو. د پکار دی چې هغه کوڅه موږ خپله وګڼو، هغه هم پاکه وساتو. صرف دا کور زما نه دی، دا کوڅه هم زما ده، دا وطن هم زما دی او دا غر هم زما دی. ته د سیف الملوک جیل ته لاړ شه، هلته وګوره هغه د دسترخوان پلاستیکو نه ډک دی. پخوا چې ګله خدای څنګه پیدا کړی و که موږ هغسې پرېښې وې نو جنت و، او اوس هغه ډیران دی. نو موږ هر څه وشرمول. پکار دي چې موږ د 21مې صدۍ د تقاضو مطابق ځان کې عقل راولو، پوهه راولو، د یو بل وجل بس کړو، د یو بل په حقونو باندې ناجایزه قبضې بس کړو، یو بل سره مینه پیدا کړو. د ښه ژوند راز چې دی هغه د انسان او د ټولو زیرو خپلو کې مینه ده. یو سپي لم ته په سر لاس ونه به تا ته په مینه کې ملاوي، یو بوټي لم ته خواوشا ځه نو هغه بوټی به ترقي کوي. نو دا او غلامي د ذهن نه ایستل دي. خپل حق غوښتل چې دی دا ګناه نه دی. موږ ته دا ښوولې شوي چې تا خپل حق وغوښتو نو ته باغي شوې. نه، خپل حق غوښتل بغاوت نه دی، دا د ایماندار سړي او د آزاد ذهن د سړي لومړۍ نښه ده چې دی به په خپل حق باندې ودرېږي. او موږ غلامي سوچ لرو. موږ یعنی ته سوچ وکړه د 1772 نه پس د احمدشاه بابا د شهنشاهۍ نه پس موږ مسلسل غلامان را روان. موږ چې ناجوړه یو نو موږ ته استاد وایي درخواست ولیکه چې چوټي درله درکړم. هلکه یو سړی ناجوړه دی، هغه درخواست ته ساجت ته خو ناجوړه دی نه راځي که نه. که موږ خپل حق غواړو وی کمشنر ته درخواست ولیکه. زه چې انګلینډ ته لړم ما لومړی درخواست ولیکه، هغې راته وایي داسې وي مې دا تاسو چې د غلامۍ کم ټریننګ را کړی دا هغه دی. وی درخواست ته ساجت ته خو چې څه دی په کار دی هغه راته ووایه که نه. یو به مې وي نو بیا راله هغه سات را کړو. دا غلامي تربیت یې رول دی او دا به هله یېرېږي چې مونږ یو یو، که د قابلې په سطح یو که هغه د قوم په سطح یو. خدای مو باد او ښاد لره. ډېره مننه. ډېره مننه سرجي. ډېره مننه. آباد